چې تک شین چای وي او دا ښایسته رقم په رقم خواږه مټیان وي او بیا د افغانستان د دوست هیواد انډیا نه دا زبردست د ترقۍ او د پرمختګ خبرونه را روان وي نو یقینو کې افغانان ورونو چې دا شین چای او دا مټیان بل رقم خوند کوي. د افغانستان اوسنی وزیر خارجه متقي صاحب انډیا ته تللی او یقین وکړئ چې داسې د پرمختګ داسې دغه یې لاسلیک کړه چې پکې سفارت او پکې میډیکل طب په باره کې د سټوډنټانو د محصلینو په باره کې نور داسې ډېر د پرمختګ شیونه د افغانستان دپاره انډیا حکومت چې دی ډالۍ کړه. مننه د انډیا هیواد نه کوو او متقي صاحب والله دشمنانو باندې خو دې ټمبم ګزار کو. زما که منې متقي صاحب هره جمعه د انډیا ته دلی ته چکر وخه دا خپله په دې دشمنانو باندې یو ټمبم ګزارول دي ځکه دې دشمنانو ته ډېر زیات زور ورکړی دی او بیا داخلي دشمنانو ته خاینینو ته هغې ته دې شي زور ورکړی چې متقي صاحب ولې پټګی والی ولې په جامو کې تللی ولې واسکټ اغوستې. پټګی واسکټ جامې زما ویاړ افتخار دی. دا ماته د احمدشاه ابدالي نه پاتې دي. موږ ویاړ افتخار په خپلو جامو په خپل لونګۍ په خپله ژبه باندې کوو شرمېږو پرې نه ویاړ پرې کوو. نو متقي صاحب د دې نه مخکې ور افغانانو بعضې مسایل شته په داخل کې موږ پوهېږو خو ګورئ متقي صاحب چې روسیې هېوادونو ته لاړو هلته هم د نر غوندې خبرې د ګاونډي هېواد په باره کې وکړي چې دهشتګر افغانستان ته ټریننګ کوي او د دې کار او بار همدغه په اشارو کې ورته دا خبرې وکړي او هغه دی نن انډیا ته چې تللی دی یقین وکړئ ډېرې د پرمختګ داسې شیونه یې وکړه چې زموږ ټول افغانان موږ غواړو چې انډیا سره زموږ دوستي په مخ کې لاړه شي او انډیا زموږ داسې یو دوست هېواد دی افغانان ورونو چې هېڅکله یې افغانستان ته ضرر نه دی رسولی. همیشه یې د افغانانو ملاتړ کړی همیشه یې د افغانستان چې هر یو نظام راغلی هغې سره یې کومک کړی مرسته یې کړې د هغې د اوچتېدلو کوشش یې کړی مګر بل طرف ته ګاونډي هېواد چې ځان ته مسلمان وایي چې زموږ هر یو نظام راغلی دی دی د هغې په خلاف باندې او دا د هغې د چپه کولو کوشش کوي. انشاءالله دا ځل به دا نظام نه چپه کیږي او دا نظام به انشاءالله د لوی افغانستان تیږه مږدي او انشاءالله دغه ملیانه د دې پاکستان په علاج باندې پوهېږي. دغه شان د انډیا ته ځئ راځئ متقي صاحب کله ناکله در باندې نیوکه هم کوو د اصلاح په خاطر باندې خو انډیا طرف ته ډېره مخه کوه او د بل طرف ته ګزارونه ډېر کوه. بس ګزار دا ده چې انډیا ته خالي ځي بس د دې کور یې وران دی ځکه چې دې خو دا فکر کوي چې د افغانانو او د افغانستان یې په ټیکه اخیستی دی. نو رب العالمین دې ستاسې په دغه شاندې هلو ځلو او په دغه شاندې دنیا ته ځئ او د افغانستان دپاره د پرمختګ او د ترقۍ شیونه راوړئ. موږ هم ویاړ در باندې کوو افتخار در باندې کوو او بس الله تعالی دې کامیاب او آباد تاسې لري په ښو کارونو کې موږ ستایو صاحبه او ډېره ښه دوره دې وه که د روسیې وه او که د دوست هېواد انډیا وه. زنده باد افغانستان انډیا دوستي. او زه به په آخره کې د مټۍ راوالمه ګورئ دا د مټۍ دا یو چک مې چې متقي صاحب ته روسیې هېوادونو ته تللی وي دا یو ګوټو او دا بل چک به د انډیا ته چې تللی وي د دې په خوشحالۍ کې زنده باد افغان انډیا دوستي.